السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو ستړي مشئ. هیله لرو چې جوړ او روغ به یاست او د صحت په جامو کې ملبوس یئ. له پند او عبرت څخه ډکه کیسه. که دا ستاسو اول راتګ وي لومړی زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نښان کېکاږئ. د یوه سړي ډېر سخت زکندن و. څو ورځې زکندن اوږد شو. د کور ټول غړي ورسره په تکلیف وو. اخر یې میرمنه د شکایت لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته ورغله او ورته ویې ویل ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما د خاوند زکندن ده. څو ورځې کېږي چې په سخت تکلیف اخته ده. نه رغېږي چې بېغمه شو، نه مړ کېږي چې هوسا شو، او نه د شهادت کلمه ویلی شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویل د خپل خاوند مور دې راوله. کله چې مور راوستله نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې مور ته وویل د زوی په باره کې دې څه ویل غواړي؟ مور یې ورته وویل لمونځګزاره او د خدای ذکر کوونکی بنده ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل په دې باره کې پوښتنه نه کوم، بلکې دا ووایه چې ستا او د ژوند څنګه و؟ مور یې ژړغونکې شوه او ویې ویل ویرېږم چې رښتیا ونه وایم نو وحی به راشي او هر څه به درته روښانه کړي او درته شرمنده به شم، خو څه وکړم زړه مې ډېر ورباندې سوځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل ولې؟ مور یې وویل له میرمنې سره به په غوړېدلې ټنډه او خوشحاله څېره مخ کېده او له ما سره به تل په ترشه ټنډه او خفه انداز کې مخ کېده. ښه خوراک او څښاک یې د ښځې لپاره او تر دوی زیات شوي خواړه زما لپاره وو. ښه لباس او ښکلې جامې د خپلې ښځې لپاره او د ناخوښه او بیکاره لباس زما لپاره وو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمیل ورشئ او په ځولۍ کې یې ما ته راوړئ، اور هم در سره راوړئ، غواړم چې په اور یې وسوځم. صحابه ورغلل، سړی یې راوړ. کله چې یې غوښتل په اور یې وسوځوي نو مور یې وژړل او ویې ویل نه نه زما زوی مه سوځوئ، دا خو زما د زړه ټوټه او د سترګو تور زوی ده. زه مې د زوی پر ځای هرې سزا ته تیاره یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل بس ما هم دا غوښتل چې ورنه راضي شې. ستا د رضا پرته ستا پر زوی د جنت بوی هم حرام ده. مور یې وویل زه الله تعالی جل جلاله او د هغه ملائکې پر دې شاهدان ګرځوم چې زه مې له زوی څخه راضي او خوشحاله یم او له الله جل جلاله څخه ورته جنتونه غواړم. کله چې مور ورته بخښنه وکړه او تر حق ورتېره شوه نو د الله جل جلاله په امر سره له څو ورځو سخت زکندن وروسته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په تلقین سره کلمه شهادت زمزمه کړای شوه او روح یې د بدن له قفس څخه آزاد شو او وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. ګرانو قدرمنو دوستانو، که دا ویډیو مو چیرې خوښه شوې وي هیله لرو نورو مسلمانانو ته یې شیر کړئ او لایک یې کړئ.